سلامونه او نیکې هیلې. بیا هم د ما کانال المني له حشمت سره ښه راغلاست. زه کوشش کوم چې دا درس ډېر په ساده ژبه تاسو ته ډاډی کړم. زموږ د نننۍ درس موضوع ده وخت د اونۍ یا د هفتې ورځې، میاشتې او کال. په الماني کې ورته وایي Zeit, Wochentage, Monate und Jahr. د وخت د اونۍ یا د هفتې ورځې، د میاشتې او کال تشریح یوه ډېره غټه برخه ده او دغه ویډیو هم څنګه چې زه وینم اوږده کیږي. د دې لپاره ما دا ویډیو په دوه برخو وویشله. په لومړۍ برخه کې دلته د ساعت او یا د وخت په باره کې معلومات تاسو ته ډالۍ کوم، او په دویم برخه کې د هفتې د ورځې، د میاشتې او کال باره کې تاسو ته به معلومات ډالۍ کړم. په لومړۍ برخه کې موږ د وخت په باره کې معلومات درکړل، او اوس د اونۍ یا د هفتې ورځې، میاشتې او کال باره کې تاسو ته به معلومات شریک کړم. کله چې تاسو دا ویډیو وینئ، هغه مهم ټکي یې لومړی په یو کاغذ کې ولیکئ او یو څو ځلې ځان سره تکرار کړئ، او بیا له دغه ویډیو سره مقایسه کړئ چې تاسې څومره اوږده ګټه اخیستې ده. دا د ما شخصي نظر و. ما هم د زده کړې لپاره په همدغه طریقه باندې کار کړی. په دې دویم برخه کې موږ راځو د اونۍ یا د هفتې د ورځو پیژندلو ته. تاسو ته به ډېر شاید معلومه وي چې د هفتې ورځې څه نومیږي، خو بیا هم ما غوښتل چې دا تکراري په ډول تاسو ته شریک کړم، او څوک چې د باره کې کم معلومات لري هغه کولی شي چې ډېر معلومات ځان ته واخلي. په ډېره ساده ژبه موږ وایو Tage von der Woche، یعنی د اونۍ یا د هفتې ورځې. په المانۍ ژبه کې دته ویل کېږي Wochentage، یعنی د اونۍ یا د هفتې ورځې. دا Tag der Wochen چې موږ وایو دا ډېره په ساده ژبه چې سړی ووایي داسې ویل کېږي، او په ګرامري شکل او په الماني لوړه کچه باندې کولی شو ووایو چې Wochentage. دواړه یې سم دي، او ډېر استعمال چې لري Wochentage لري، چې معنا یې د اونۍ یا د هفتې ورځې دي. په آلمان کې یا ډېرو هېوادو کې هفته له دوشنبې نه شروع کېږي، او اکثرا شنبه یکشنبه ورځه په ډېرو هېوادو کې رخصتۍ وي، مګر هلته چې چیرې رستورانټونه وي، هوټلونه وي، او یا هم نوکریوالۍ وي، هغوی نو هغه د شفت په وخت کې د شنبې یکشنبې ورځو باندې به هم کار کوي. Montag دوشنبې یا دونۍ ته وایي. Montag دوشنبې یا دونۍ. Dienstag سه شنبې یا درېنۍ. Dienstag سه شنبې یا درېنۍ ته وایي. Mittwoch چهارشنبه یا چهارشنبې یا څلورنۍ ته وایي. Mittwoch چهارشنبې یا څلورنۍ ته وایي. Donnerstag پنجشنبې یا پنځنۍ ته وایي. Donnerstag پنجشنبې یا پنځنۍ. Freitag جمعې ته وایي یا جمعه. Freitag جمعه یا جمعه. Samstag پیلنۍ یا شنبې ورځ ته وایي. Samstag پیلنۍ یا شنبې ورځ ته وایي. Sonntag یکشنبې یا یوونۍ ته وایي. Sonntag یکشنبې یا یوونۍ ته وایي. دا شنبه او یکشنبه ورځ چې ده د هفتې اخرې ورځې دي، اکثرا رخصتۍ په حساب شمیرل کېږي.
راځو کال ته چې کال باره کې یو څه معلومات تاسو ته شریکوم. Ein Jahr hat 365 Tage. یو کال 365 ورځې ده یا ورځې لري، دواړه یو معنا ورکوي. Ein Jahr hat 365 Tage. یو کال 365 ورځې ده. یو بل کال موږ لرو چې هغه ته کبیسه کال وایو. په الماني کې وایي Ein Schaltjahr hat 366 Tage. یو کبیسه کال 366 ورځې ده. مثال په ډول کال 2028. Ein Schaltjahr hat 366 Tage. Zum Beispiel das Jahr 2028. یو کبیسه کال 366 ورځې ده. مثال په ډول کال 2028. Im Schaltjahr hat Februar 29 Tage. په کبیسه کال کې فبروري میاشته چې د کال دویمه میاشته کیږي 29 ورځې ده. Im Schaltjahr hat Februar 29 Tage. په کبیسه کال کې فبروري میاشته چې د کال دوهمه میاشته ده 29 ورځې ده. دلته راځو موږ د کالو میاشتې ته چې یو کال کومې میاشتې لري. په ډیره ساده ژبه ویلی سو Monate vom Jahr، یعنې د کال میاشتې چې دا ډیره په ساده ژبه سړی کولی سي ووایي، او کله چې د المانۍ په لوړه کچه ویل کیږي نو هلته وایو Jahresmonate. معنی یې یو شان ده، د کال میاشتې. Jahresmonate، د کال میاشتې. Erster Monat Januar، لومړی میاشته جنوري. Erster Monat Januar، لومړی میاشته جنوري نومیږي. Zweiter Monat Februar، دویمه میاشته فبروري نومیږي. Zweiter Monat Februar، دویمه میاشته فبروري نومیږي. Dritter Monat März، دریمه میاشته مارچ نومیږي. Dritter Monat März، دریمه میاشته مارچ نومیږي. Vierter Monat April، څلورمه میاشته اپریل. Vierter Monat April، څلورمه میاشته اپریل. Fünfter Monat Mai، پنځمه میاشته مای. Fünfter Monat Mai، پنځمه میاشته مای. Sechster Monat Juni، شپږمه میاشته جون نومیږي. Sechster Monat Juni، شپږمه میاشته جون نومیږي. Siebter Monat Juli، اوومه میاشته جولای نومیږي. Siebter Monat Juli، اوومه میاشته جولای نومیږي. Achter Monat August، اتمه میاشته اګست نومیږي. Achter Monat August، اتمه میاشته اګست نومیږي. Neunter Monat September، نهمه میاشته سپتمبر نومیږي. Neunter Monat September، نهمه میاشته سپتمبر نومیږي. Zehnter Monat Oktober، لسمه میاشته اکتوبر نومیږي. Zehnter Monat Oktober، لسمه میاشته اکتوبر نومیږي. Elfter Monat November، یولسمه میاشته نومبر نومیږي. Elfter Monat November، یولسمه میاشته نومبر نومیږي. Zwölfter Monat Dezember،
12مه میاشته دسمبر نومیږي. 12 Monat Dezember 12مه میاشته دسمبر نومیږي. په دې برخه کې راځو چې وګورو چې هره میاشته څو ورځې لري. په الماني کې ویل کېږي Wie viel Tage hat jeder Monat؟ هره میاشته یا هره میاشته څو ورځې لري. Wie viel Tage hat jeder Monat؟ هره میاشته څو ورځې لري. 1. Januar hat 31 Tage. January 11 ورځې لري. 1. Januar hat 31 Tage. January 11 ورځې لري. 2. Februar hat 28 Tage. February 28 ورځې لري. Februar hat 29 Tage im Schaltjahr. February په کبیسه کال کې 29 ورځې لري. 2. Februar hat 28 Tage. February 28 ورځې لري. Februar hat 29 Tage im Schaltjahr. February په کبیسه کال کې 29 ورځې لري. März hat 31 Tage. د مارچ میاشته 11 ورځې لري. März hat 31 Tage. د مارچ میاشته 11 ورځې لري. April hat 30 Tage. اپریل میاشته 30 ورځې لري. April hat 30 Tage. اپریل میاشته 30 ورځې لري. Mai hat 31 Tage. د می میاشته 11 ورځې لري. Mai hat 31 Tage. د می میاشته 11 ورځې لري. Juni hat 30 Tage. د جون میاشته 30 ورځې لري. Juni hat 30 Tage. د جون میاشته 30 ورځې لري. Juli hat 31 Tage. د جولای میاشته 11 ورځې لري. Juli hat 31 Tage. د جولای میاشته 11 ورځې لري. August hat 31 Tage. August 11 ورځې لري. August hat 31 Tage. August 11 ورځې لري. د اګست میاشته 11 ورځې لري. September hat 30 Tage. September میاشته 30 ورځې لري. September hat 30 Tage. September میاشته 30 ورځې لري. Oktober hat 31 Tage. د اکتوبر میاشته 11 ورځې لري. Oktober hat 31 Tage. د اکتوبر میاشته 11 ورځې لري. November hat 30 Tage. د نومبر میاشته 10 ورځې لري. November hat 30 Tage. د نومبر میاشته 10 ورځې لري. Dezember hat 31 Tage. دسمبر میاشته 11 ورځې لري. Dezember hat 31 Tage. دسمبر میاشته 11 ورځې لري. راځو د کال فصلونو ته چې په ډیره ساده ژبه ورته وایي Zeiten vom Jahr، یعنی د کال فصلونه، او په الماني ژبه لوړه کچه کې وایي ورته Jahreszeiten.
بیا هم د کال فصلونه معنا ورکوي. Jahreszeiten د کال فصلونه. د کال لومړی فصل پسرلی. Frühling پسرلي ته وایي. Frühling پسرلي ته وایي. په پسرلي کې ونې او بوټان تازه ګلونه اچوي. د کال دوم فصل Sommer. Sommer اوړي ته وایي. Sommer اوړی. په اوړي کې ونې او بوټان میوې کوي. Sommer اوړی. Herbst مني ته وایي. Herbst منی. په مني کې د ونو پاڼې زیړیږي او له ونو ښکته تویېږي. Herbst منی. Herbst منی. او د کال آخرنی فصل Winter ژمی یا ژمي ته وایي. Winter ژمی یا ژمی. بیا هم تکرار. Jahreszeiten د کال فصلونه او په ډیره ساده ژبه کولی شو ووایو چې Zeiten vom Jahr دواړه یو معنا ورکوي. Jahreszeiten. Frühling پسرلی. Sommer اوړی. Herbst منی. Winter ژمی یا ژمی. دا و د موږ نننی درس. هیله ده چې دا لوست تاسو ته خوښ شوی وي او د ستاسو د الماني ژبې زده کړې لپاره څه ګټور اوسي. کوشش وکړئ چې په هر ډول کېږي یوه ژبه یوه موضوع زده کړئ. زده کړه بریا ده. د دې لوست د ښه والي لپاره ستاسو د نیکو نظریاتو او څرګندونو ته سترګې په لار یم. ډېره مننه. تر راتلونکي نوي لوست او تازه مطالبو پورې رب مو مل شه.